په 13 جنوري د خیبر پښتونخوا په پلازمینه پیښور کې د پولیسو په مرکز برید وشو. په کمې کې چې د 80 کسان مړه شو، په دې مړو کې 3 پولیس افسران وو. دا د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې په ډیرو بریدونو کې یو وژونکی برید وو او په ملک کې په پولیسو باندې د ټولو نه غټ برید وو. په اپریل 24 باندې په ډیسټریکټ سوات کې په سی ټي ډي پولیس سټیشن حمله وشوه، په کمې کې چې 11 کسان مړه شو او 350 ټپیان شو. د انسپکټر جنرال ګنداپور دا وینا وه چې دا برید ترهګري نه دی بلکې د بارودو موادو د خیال نه ساتېدو د وجې رامخکې شو. په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام په کنونشن کې چاودنه وشوه چې 44 کسان پکې مړه شو او 100 نور ټپیان شو. دغه شان د پاکستان په نورو ولایتونو لکه وزیرستان کې بریدونه سوه شوي دي. دا ولې؟ او پاکستان ولې په خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ کنټرولولو کې ناکامه دی؟ په خیبر پښتونخوا کې ګډوډي. پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د ګوډۍ سره تعلق لرونکي ډیر شي مسایلو سره مخ دی. دلته کې د ګوډۍ نه مراد وسلوالي، جګړې، ترهګري، نسلي تریخوالي او سیاسي بې ثباتي ده. اگر چې پاکستان کوشش کوي چې د دې مسلو حل وګوري، خو بیا هم د تنقید ښکار دی ځکه چې په خیبر پښتونخوا په ګډوډۍ کې د پاکستان لاس دی. دلته کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ګډوډۍ کې د لاس وهلو یو څو نکات دي. په 1980 کې د سوویت او افغان جګړې په دوران کې پاکستان، امریکای او نورو هیوادونو د افغان مجاهدینو ملاتړ وکړو چې د سوویت یونین د حملو مخنیوي وکړي. په دې ملاتړ کې هغو له وسله ورکول، ټرینینګ ورکول او د جهاد دپاره تیارول وو. وروسته بیا د مجاهدینو نه نورې وسلوالې ډلې او تنظیمونه جوړ شول. خلک تصورات کوي چې پاکستان او طالبان تاریخي تعلق لري. ځینې پوهان وایي چې د پاکستان اس ای اداره د طالبانو سره جوړ تعلق لري د لپاره چې په افغانستان خپل اثرات قایم کړي او د انډیا سره سیالي وکړي. ډیر شي ذرایع وایي چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو محفوظ ګانې دي ځکه چې دا د افغانستان پولې سره نږدې دي. دا د وسلوالو ډلو محفوظ ګاهونه د افغانستان په ځمکه د ترهګرۍ دپاره او د پولې نه بل اړخ ته د تشدد لپاره استعمالیږي. پاکستان باندې دا الزام لګولې شوی دی چې دی په مدرسو کې ماشومانو ته د تشدد پسند عناصرو زده کړه ورکوي. پاکستان په 2014 کې په پښتونخوا کې ضرب عذب اپریشن وکړو، په کمې کې چې پاکستان بریالي شو، خو ډیر شي پښتانه یې وژل او په ملیونونو یې بې ځایه کړل. دې اپریشن عام ولس مجبوره کړل چې د وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي. پاکستان په پښتونخوا کې د ترهګرۍ ختمولو دپاره چارې پیل کړي دي دپاره چې ملي سلامتیا وساتي، خو په دې کې زیات تر ناکامیابه شوی. پښتونخوا کې سیاسي بدعنواني او خراب حکومت کوون هم ګډوډي سوا کوي. په پښتونخوا کې دا قسم پیچیده مسایل پیژنده ضروری دي ځکه چې په دې کې کورني او علاقايي عناصر دواړه شتون لري. پاکستان د دواړو کورني او بهرني دباو سره مخ ده. پاکستان چې کمی پالیسیانې او عملیات کوي په بین الاقوامي جرګو کې د مذاکرې وړ دي. څنګه چې نړیوال سیاست بدلیږي، د پاکستان په دې ګډوډۍ باندې به نورې تجربې کیږي. دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او نورو ویډیوګانو دپاره چینل سبسکرایب کړئ. مننه.